یو کتاب دی زمونږ د مشکات شرحه ده اشعة اللمعات شیخ عبدالحق دهلوي رحمت الله علیه لیکلې ده. هغه لیکي په مناقبو د حضرت ابوبکر او د عمر کې، د هغې مناقبو کې لیکي. وی هندوستان کې یو سړی، زه حواله در کوم چې تاسو شک پیدا نه شي. هندوستان کې یو سړی، هغه ته حج له، نو چې حج له ته، نو چې څوک حج له ځي نو یارانو دوستانو ته وایي که ستا څه کار وي، ته څه غواړې راته ووایه. د هغه یو دوست هم شیعه او ما ته ورته وایي چې دې کې هر قسمه خلک شته، نو دا بعضې متشددین هم پکې دي. یو شیعه سره دوستانه وه، هغه ته وایي اشنا حج له ځمه، څه غواړې دله راوړو. هغه وایي یاره زما خو یو سوال جواب دی که پوره کولی شي. وایي څه دي؟ وایي واده را سره وکړه. نو وایي که دې پوره کولی شم، وایي ستا په وس کې دی. وایي ښه ده ما چې په وس کې دا سره واده ده چې زه به ستا سوال جواب پوره کړم. وایي ښه چې حج وکړې او بیا مدینې شریفې ته لاړ شئ، نو په نبي علیه السلام چې ته خپل سلام ووایې نو زما به هم پرې ووایې، او بیا به ورته زما یو عرض وکړې چې د الله رسوله د هندوستان د فلانکي کلي هغه فلانکي سړی هغه په تا سلام وایي، او پس د سلام نه دا وایي چې تا سره دا دوه کسان خوا کې پراته دي که نه ابوبکر او عمر رضی الله عنهما، چې دا ستا دشمنان دي. که دا در سره نه وي زه به د سلام نه راغلی، خو چې دا در سره پراته دي زه د سلام نه راځم. وایي چې هلکه دا خو ډېر خطرناک سوال جواب دی، دا نشم کولی. وایي ما ته وایي چې ما سره وعده دې کړې ده. خیر دی لاړ حج له. وایي چې حج له دا مولانا صاحب وایي لاړم، په نبي علیه السلام مې سلام ووایي او ما چې راشه ستا دی، زمونږ پښتانه وي ستا دی چا وجلی نه دی، راشه دا پردې سوال جواب دی ویې رسوه. وایي ما چې د الله رسوله زما یو دوست دی په هندوستان کې او فلانکي یې نوم دی او هغه هم په تا سلام وایي، او د سلام نه پس دا وایي چې تا سره دا دوه کسان دي، حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما، دا دوه کسان چې تا سره دي که دا در سره نه وی چې دا ستا دشمنان دی نو زه به دې سلام له راغلی وي، خو دا در سره پراته دي ځکه سلام له دې نه راغلی. دومره سخته ګستاخي. وایي هغه سوال جواب مې ولېږه، لاړم خپل بلډینګ ته، اوده شم شپه ده. چې اوده شمه وایي اوس څه خوب وینم چې په خپل کلي کې یم، نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی، حضرت ابوبکر صدیق دی، حضرت عمر فاروق دی، او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره توره ده توره. او دا د ما د اشنا دا شیعه چې دی دا مخامخ ولاړ دی. وایي ما ته نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې هغه سوال جواب چې تا ته درکړی و هغه دا سړی دی. ما چې صاحب دا سړی دی. وایي ده د ما دې ملګرو ته زما دشمنان ویلي، ما چې صاحب او ده ویلي دي. وایي ګوته یې داسې عمر فاروق ته اشاره وکړه، داسې یې کړه، غږ یې ونه کړه، اشاره وکړه. وایي عمر فاروق ورغی او توره یې اوچته کړه، دا سر یې تېغ وو، تنه یې یو خوا پرېوت او سر یې بل خوا پرېوت، مردار شو، مړ شو. وایي ما د خوب دا تعبیر وویسته چې یاره بس معلومېږي دا چې دا سړی ډېر خراب سړی و، دا دې ګوره نبي علیه السلام په دې سوال جواب خفه شو. دا تعبیر مې ویست چې حج خلاص شو، مدینې شریفې نه فارغ شو، کور ته رالمه. وایي ټول خلک رالل مبارکباد له حج نه چې څوک راشي خلک راځي وو. وایي دا شنا مې رانغی، زه لاړم د دوی کلي ته، کلي لږ بېرته چې ورغلمه چې دې ولې رانغې ناجوړه به دروازه مې ووهله. وایي ښځې اواز راکړه څوک یې؟ ما چې زه پلانکې یم. زما شناسه شو. وایي په ژړا شوه. وایي چې خو مړ شوی دی. ما ته کله؟ وایي چې ته حج له لاړې په پلانکې ورځ مړ دی. حقه ورځ یاده کړه چې په کومه ورځ ما خوب لیدی. څنګه مړ شو؟ ناجوړه. وایي نه غسلخانې ته ننوتې و او دسماتي دپاره ټټۍ ته، او ډېر ساعت وشو راونوته. وایي مونږ ورپسې دروازه ماته کړه. وایي چې دروازه ماته کړه نو په هغه او دسماتي د پاسه چاته په توره سر والي، تنه یو خوا پرته و، سر یې بل خوا پروت و. سړی مونږ ته نه دی معلوم چې را چا وهلی، تر ننه پورې پته ونه لګېده. وایي چې سړی ما ته معلوم دی عمر فاروق رضی الله عنه. د دین د طالبانو د الله په نزد دا مقام، مرګ نه پس په الله دومره خفه کېږي، د الله رسول پې دونه خفه کېږي. صحابه خو د دین طالبانو که نو د طالب ګورې د الله په نزد ډېر لوی مقام دی. رونو خان مونږ څه وایو؟ دا طالب دی، دا چڼې دی، دا نومونه مې ښودلي، چڼې دی، څوک وایي دهشتګرد دی، د انتها پسند دی. رونو د الله د دین د قرآن او د پیغمبر د حدیثو زده کوونکی او هغه بل ته ښودونکی او د هغې خدمت کوونکی د الله په نزد ډېره لویه مقام او رتبه لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه دي حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. د غرمې وخت دی، حضرت ابوبکر صدیق او ګرمي هم ده، جمعات ته راغی. لږ ساعت پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی. دواړه دوستان دي، یاران دي. حضرت عمر فاروق ته تپوس کوي ابوبکر دې وخت کې ته څنګه جومات ته راغلی؟ دا خو ګرمي ده او غرمه ده، دا خو د مانځه وخت هم نه دی. او ورته وایي عمره لوږې را په مخه کړې یم، اوږې م خوب نه راځي.
اوړېدم کټ کې خوب نه راځي جومات ته رالم وی ته څنګه عمره دې وخت کې رالې وی قسم دې زم لوګې را په مخه کړی یم لږ ساعت پس چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته تشریف راوړو حضرت عمر فاروق کې لګیو پټې دلیری وزړورو او ورته الله رسوله دې وخت کې څنګه جومات ته رالی دا خو د خوب د غرمې وخت دی وی عمره وګېما خوب نه راته راشم جومات ته وی مونږ هم صاحب دې لوګې را په مخه کړی یو څو ورځې وشوې د ډوډۍ درک نه لګي وی ځای چې ځو نبی علیہ السلام مبارک ته مخکې شو او دا دواړه صحابه ورپسې شو د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور دی او د کجورو یو باغ کې کور دی د کجورو باغ نه اوس هم مدینه شریفې ته د الله تعالی تاسو مونږ بوځي نو هلته کې هم چې د چا واړه باغونه لري دیوالې ته توکړي پکې ښځه او بچي ورسره اوسېږي افغانستان کې هم دا رواج شته او زمونږ په دې وطن کې هم بعض علاقو کې دا رواج شته چې له کوټې باغي اکثر دیوالې ته توکړي پکې کور جوړ کړي پکې اوسېږي نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په هغه خپل باغ کې ځان له کوټه جوړه کړې او بچي هم ورسره و ښځه هم ورسره پکې اوسېده نبی علیہ السلام مبارک دروازه وډبوله دې کور کې نو بیبي آواز ورکړه څوک کې رسول الله مبارک خپل نوم ورته واخیست زر یې ورته دروازه کولاو کړه د حجاب او د پردې د آیتونه هغه وخت کې لا نه نازل دواړه صحابه سره د رسول الله مبارک د هغه باغ ته هغه کور ته ورننوتل هغې ورته زر یو بستر برابر که په یو سوري باندې نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه ملګری دې څه شو وی صاحب بارو ته دې اوس به راشي خوږې اوبه راوړي لږ ساعت پس حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه راغی چې راغی نبی علیہ السلام ته ورته غاړه ور ډېر خوشحاله شو حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو ته ورته غاړه ور او خشته سورې ولا خوښ که په خپل باغ کې هغې کې ورته بستر خور که درې واړه یې پې کېنول او زر پاسې لاړ د کجور یو مزیدار غونچک یې را پرې کړ هغې دواړو ته مخې ته درې واړو ته کېښود رسول الله مبارک دې تپوس کوي وی ابو ایوبه دا غټ غونچک دی ولې را پرې کړ لږې پخې کجورې به دې را غونډې کړې وې که نه غونچک دې را پرې کړ او ورته وی د الله رسوله ما غونچک ځکه راوړه چې تاسو به ځان له پخپله پکې غونډې کوي که پخې کجورې م خوښې که کچه مو خوښې بسر ورته وایي نیم پخته یو طرف یې پوخي یو طرف یې کچی دا به د عربو خوښې وي خصوصا رسول الله مبارک به دا کجوره ډېره په شوق خوړه نو ستاسو خوښه ده که دا تازه کجورې پخې پکې خورئ او که دا نورې چې په خپله ځان له خوښې کې پکې غونډې کړي هغې لګیا دی هغه کجورې خوري او دې لاړه یو کنډول د اوبو یې راډک هغې ورته مخکې کېښوده هغه تازه یخې اوبه څکي او چړی راواغېسته او په تیږه مګلې شروع کړل نبی علیہ السلام خو پوه شو چې دی ذبح العالم کوي ورته وی دی خوا راشه وی څه کوې موږ له ذبحه کوې وی او د الله رسوله وی ښه پام کوه چې د پیو چیلې ګډه ګورې لاله نه کړي دو صحابو سره دا واقع شوې ده یو حضرت ابو ایوب انصاری سره یو حضرت ابو الحسن رضی الله عنه سره وی ښه د الله رسوله دې کجورې خورې هغه لاړ او یو رکوټې چې لوکې یې لاله کړه ذبح یې کړه او ښځې ته یې وی شابه وړه دې واغږه ډېر ښایسته ښکلې مېلمانه راغلي دي چې د ډوډۍ بندوبست ورته وکړو هغې وړه واغږل ډوډۍ پخی او دا هغه چې لوکې ذبحه کړه هغې پخه کړله هغه غوښه او هغه ارس یې راوړل ډوډۍ او د نبي علیه السلام مبارک مخې ته یې کېښودل چې کېښودل رسول الله مبارک ورته فرمایي لکه ډوډۍ راواغېسته او د هغې نه یې غوښه راواغېسته پرې پاسه یې کېښوده وی ابو ایوب یو کار خو وکړه خدمت جي څه چې وایې وی فاطمه یو څو ورځو نه وګېناره ده دا لږه غوندې ډوډۍ دا غوښه هغې له یوسه خو چې رسول الله مبارک سره د ملګرو هغه ډوډۍ وخوړله هغه اوبې مسکلې نو په ژړا شو نو دې ته تپوس کوي وی صاحب دا ولې مو ژړل دا خو د ژړا مقام نه دی ژاړی ولې وی عمره زما د قسم په الله چې د دې ډوډۍ او د دې خشته اوبو او د دې یخ سوري به د قیامت پر ورځ الله زموږ نه تپوس کوي ته تپوس وکړي نو حضرت عمر فاروق خو زړور
وی صاحب دا به څنګه چلی ډوډۍ چې نار یو او نه خورو او چې سړی ډوډۍ نه خوري خو د لوږې مري او چې خوري تپوس به کېږي دا خو ډېره ګرانه شو اوبه چې نه څکي سړی خو د تندې مري او چې اوبه څکي نو تپوس به کېږي را دې نعمت نو موږ به څه کوو که نه څکو خو د تندې مرو او که څکو تپوس کېږي د قیامت پر او که یخ سوري ته نه کېنو خو د تو د لاسه تباه کېږو او که یخ سوري ته کېنو نو الله به د قیامت تپوس کړي نو دا خو ډېره ګرانه شو ګرانه ده که اسانه ده ګرانه شوه که نه څه به کوو د دې ډوډۍ تپوس کېږي د دې یخ سوري تپوس کېږي د دې اوبو تپوس کېږي نو موږ به څه کوو سوري ته به نه کېنو ډوډۍ به نه خورو اوبه به نه څکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی یو شی دی وی که د ډوډۍ نه مخکې د الله نوم واغش بسم الله سوري ته کېنې او چې کېناستې د الله نوم دې واغش بسم الله او دارنګې اوبه څکې د اوبو نه مخکې د الله نوم دې واغش بسم الله د الله په نوم شروع کوم او چې کله دا ډوډۍ دې وخوړه دا نعمت پوره شو او د اوبه دې وڅکلې او د هغې نه پس دې وویل الحمدلله یا الله بلکې هلته کې یو بل ته کې نبي علیه السلام وفرمایه الحمدلله الذي اشبعنا وانعم علینا وافضل هغې الله له ثنا ده چې مونږ یې ماړه کړو او په مونږ یې ډېر لوی احسان وکړو او ډېر بهتر احسان یې را باندې وکړو خو بهر کې د عربۍ د الفاظ به ستاسو یاد نی نو دومره هم چې سړی ووایي چې یا الله دا ډوډۍ دې راکړه دا ستا انعام او احسان دی واقعي داسې ده او که نه ده ډوډۍ ورکوونکي څوک دی جواب راکړې که الله ونه غواړي دا د فصل به وکړې غنم به وکړې ګلی باران به وشي یا به بلکل ونه شي فصل به لړو زرغون نه شي دا جامې چې ما ستاسو اغوستې دي دا موږ له چا راکړې دي الله قسم دی ډېر په دې لارو کوڅو کې وینم په دې لارو کوڅو کې لیوني وینم لیوني جامې شلېدلې لارو کوڅو کې لیوني وینم یو زمانه کې یو عالمو زه په دارالعلوم نعمانیوت مانځو کې مدرس وم او موږ سره په مدرسه کې درس کو او ډېر بهترین عالم ما سره دا واړه کتابونه او هغه د غټو کتابونو مدرس و نوم یې ناخله ممکن د بعضې ملګري وپېژني او زمونږ دا علماء پېژني قاضي و حمدالله و میرزاهد او بهزاوي دا کتابونه به یې لولل بهترین عالم او اتفاقا ما سره یو ځل په سبق کې په یو مدرسه کې په طالبه کې ملګری پاتې شوی او ما سره په طالبه کې ملګری و او زه د ورکوټو کتابونو طالب وم او دی د غټو کتابونو طالب وم او ما چې بله دغه انداز ته کتل ما یې پروردګاره چې دی ملا شي او دی عالم شي چې ده نه به الله څومره لوی عالم جوړوي خو یو صفت پکې و په طالبه کې به او د استاد بېعزتي ډېره کوله بېادبي به یې کوله په مجلس کې استاد به یې تنګه چېړه به او چې کله دی ملا شو موږ سره مدرس و نو په مجلس کې به د استادانو هتک بېعزتي به یې کوله یو استاد ته خوله ورچول بل استاد ته خوله ورچول ګورې الله دې زمونږ ادب نصیب کړي نو غټه خبره ده ادب نه بېادبۍ نه دې مله استاد د علماو به احترام کوئ د طالبانو به احترام کوئ د جومات به قدر کوئ کوم خلک چې د دین د کمې شعبې سره تعلق لري که هغه نیکان صالحان او دینداره تصوف رونه دي د خلکو تزکیه کوي لکه مولانا صاحب تاسو ته فرمایل د هغې به قدر کوئ د علماو د مدرسو ادب احترام به کوئ څوک تبلیغ دعوت و تبلیغ کې لګیا دی خدمت کوي بستره په اوږه ګرځئ بدرت به نه وایه د هغې قدر عزت به کوئ بېادبي به نه کوئ ده کې دا صفت و طالبه کې به هم د استادانو بېادبي کوله او چې کله موږ سره مدرس دی نو کله یو ته خوله ورچوه ته یو بېعزتي کوه کله بل ته خوله ورچوه د بل بېعزتي کوه به هر کیف بیا دا مدرسې نه استعفا ورکړله زه په پېښور ښار کې روان وم او یو سړی مې ولید اوږد کمیس یې چولی دی خو پرتوګ یې نشته او په دې خولې یې لاړې را بیږي او پوزې نه یې قمې بیږي چې ما ورته وکتل نو زما پې شک راغی لکه مې دا خو هغه فلانکۍ معلومېږي فلانکۍ مولانا صاحب زړه کې مې راغلی نو ورنږدې شوم ما دې تپوس وکړو ما لکه یو تپوس خو لیونی دی خدای پاکه لیونو سره خبرې هم ګرانې دي او دا خلک او تام پېژني او دا لیونۍ هم پېژني نو هسې نه چې ته څه دا خلک به م راته اوس ګوري چې دا دې څه کوي غلې غوندې خوا کې ورنږدې شوم نو تپوس مې ترې وکړه
مې لکه فلانکې خو نه نو سر یې خوځو یو یم او دغه وخت کې دماغ لږ په ځای شوي و که لږ غوندې جوړو نو زه مو پېژندم ما ته وایي فلانکې سمې او مې څه کې وایي اوږې ما ډوډۍ راله واله تاسو یقین وکړئ ما قصه خانه کې یو هوټل ته وخېږو د مخه مې د لاس نه مې ونیوه هغه هوټل ته مې بوته او څه کپړه را سره وه په هغې مې ورته خوله او پوزه م پاکه کړله او هغه هوټل والا ته مې وویل مې دله ډوډۍ راوړه زه ورسره لګیا مې لکه څه کې دی هسې اوتې بوتې وایي لګیا دی وایي فلانکې یې که نه ما ته وایي وایي څه کې دې ډوډۍ خوري لګیا دی چې ډوډۍ خوړله د ډوډۍ دوران کې چې یو څلور پنځه نوړۍ واغېښتې په دې دوران کې پې هغه خپله چپرانه هغه ډوډۍ لیله ته ورکړه ترکاري هم په هغه میز پرې شوه ډوډۍ هم په ځمکه وغورځېدله او یو قی غوندې اواز یې وکړ لړ د هغه هوټل نه پاسېد چې دې پاسېد او ما ورته شاته وکتل هغه کمیس یې مکمل د دې ملا نه شلېدلې و دا ټول اندامونه یې ښکارېدل ما د الله حمد ادا کړ دو څیزونو باندې مې نظر شروع یو په دې مې دا اوس ګوره څومره ښکلی عالم په طالبۍ کې زما ملګری پاتې شوی دی دا چې استاد زما ملګری پاتې شوی دی خو ما په ده کې دا یو صفت نوټ کړی دی ممکن ده چې په هغې دی الله را نیولی وي چې ده به د علماو د استادانو او د خپلو ملګرو په مدرسه کې بیادبي کوله او چې بیا مې وکتل مې څومره ښکلی عالم په خپل وخت کې او څومره خشته طالبي کړې ده او چې وجود ته مې ورته وکتل نو په اندامونو باندې قسم دی که جامه وه بربن خوار ګرځېده نو اوس ووایه رونو دا ښکلې جامه چې مونږ اغوستې ده او مونږ اغوندو دا د الله نعمت او د الله احسان دی که نه دی مالدار دی خو چې الله وغواړي نو په عزت کې به دې ګرځئ او که الله کله ونه غوښتله نو قسم دی که دا مالداري او د علم او طالبي دې بچ کې اندامونه به دې ښکاري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د هر نعمت نه پس حضرت ابوبکر او حضرت عمر فاروق ته فرمایي د هر نعمت نه پس چې د الله حمد ادا کې او ده ووایي چې یا الله دا نعمت خو ما د تاک را کړی دی نو د قیامت په ورځ د هغه نعمت د شکریې تپوس به نه الله نه کوي ټول وایي الحمدلله دا به درته الله نه وایي چې ما ډوډۍ در کړې وه تا پې شکر ادا کړی دی او که نه تپوس به دنه نه کوي ما جامه در کړې وه تپوس به دنه ونه کړي تا پې شکر ادا کوو که نه ما ښایسته ښکلې یخې اوبه در کړي دي تپوس به درنه الله ونه کړي چې ته شکر ادا کړی دی او که نه خو ولې هله به الله تپوس نه کوي چې د هغه نعمت نه پس ته څه ووایې ما ته ووایې الحمدلله څه ووایې الحمدلله یا الله دا ستا احسان دی زما څه کمال دی زه ستا نه هم دی چې دا نعمت ترې الله را کړی دی نو وروڼو ګورې زمونږ دا هر څه موږ دلته ناست یو او د ټولو نه لویه خبره زمونږ ور ایمان دی چې موږ الله مسلمانان پیدا کړي یو په دې مخ د ځمکه داسې مخلوق هم شته وروڼو په د هندوستان کې نږدې ملک ته خوا کې وګورئ څوک بوتانو ته سجدې لګوي شرک کوي د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او هغې ته رام رام کوي او کتاب انسایکلوپیډیا کافران مشرکان هم شته چې هغې سپوتو او پیشوګانو ته سجدې لګوي او داسې مخلوق هم په مخ د ځمکه شته په امریکا غوندې ملک کې چې ځان ته څومره ترقي یافته ملک وایي چې هغې شیطان ته عبادت کوي شیطان خو ښه بدرنګه شکل چې دا د شیطان شکل د هغې ته سجدې کوي او په دې هندوستان هم شته چې هغې د سپو او د پیشوګانو د مخصوصو اندامونو ته سجدې کوي او پی واچوي دانچې جوړه کړي د انسان د هغې په دا خوله کې پی واچوي بیا د بیرې مافي په هغه مخصوص اندام یې خولو لګوي هغه پی ترې راکاږي زمونږ دا تندې چا ته په ځمکه لګي جواب راکړي هغه ذات ته کم ذات چې د تندې خالق او مالک دی مونږ سجده هغه ذات ته لګو چې چا پیدا کړي یو کوم د کائناتو خالق دی چا د اسمانونو او د ځمکې پیدا کړي دي چا د خشته لوړ دنګ دنګ غرونه پیدا کړي نو دا د چا برکت دی او د چا فضل دی جواب راکړې راته نو الله پیدا شوی مخلوق او بندگان یو دې مدرسه کې چې دا کم طالبان لګیا دي او دې مدرسه کې سبق وای او دا قرآن یاد کړ د دې مور پلار بلکې هغې نه دا چې څومره تاسو دا محلل او دا علاقه ده نو تاسو به د دې مدرسې په وجود او د دې قرآن په خدمت د الله حمد ادا کوئ ټول یو ځل بیا ووایئ الحمدلله
یو د عبرت خبره ده، یو ملنګ غوندې ټیپنیک سړی دی په لاره روان دی، یو علاقې ته لاړ، یو خاریې ته. چې دی هغه خاریې ته ورنږدې شو نو خلک ټول په لین کې ولاړ دي. هغه زمانه کې خو دا سونو د دې ټانګو مانګو رواج و، دا ټول په لین کې ولاړ دي، ټول خلک ډب ولاړ دي. نو ده چا نه تپوس وکړو، وایي دا خلک ولې ولاړ دي، دا ځي ولې نه؟ وایي دا د ښار دروازې بندې دي. پخوا د ښاریو به دروازې، زمونږ د پېښور ښار هم غټې غټې دروازې به وي، ماښام به یې بندولې، ښار به یې کولاولې. وایي د دې ښار دروازې بندې دي. کولاویږي ولې کړې دي؟ وایي دا بادشاه بندې کړې. وایي ولې؟ بادشاه نه باس تښتېدلی دی، بادشاه باس پیدا شي نو بیا به دروازې کولاویږي. نو بس خلک دغسې په انتظار ولاړ دي، اوس دوا کوه چې د بادشاه باس پیدا شي. نو دی یو طرف ته شو، یو سوړه سویلې یې وکړ. وی الله، وی ناشنا خدایي دی ده، عجیبه خدایي دی ده. وی زه ګوره ستا یادوم او ستا عبادت کوم او ستا ذکر و اذکار کوم، د شپې م تا ته ولاړ یم او د ورځې م تاله روجې نیسم. نو الله زما دا حال دی چې سپلی مې خپلې نشته، جامې مې م شلېدلې دي، کور مې نشته، بچي مې نشته، روزي مې نشته. او دا بېوقوف خر چې دونه بېوقوف خر دی قمقل چې باز ته دروازې بندوي. د هوښیاره خبره ده که قمقله خبره؟ قمقله. اوس باز په دروازو خو نه رامنې کېږي، باز خو چې چا نه وتښتي، خو چې 2 وزرې ولګوي د اسمان دی نیمې ته رسي. نو باز خو په دروازو نه رامنې کېږي. نو چې کوم بېوقوف دی او خر دی او قمقل دی، د جهان ناپویه بادشاه دی، نو هغه له بادشاهي ورکړې ده، په تخت دې کېنولی دی او څوک ورته یو خوا سلوټ کوي او څوک ورته بل خوا کوي. دونه عزت دی ورکړی، دومره شان دی ورکړی دی. الله ناشنا خدایي دی ده. دا یو شکوا او یو خبره په زړه کې راغله. اوس هم بعضې خلک داسې وایي زه خو د الله عبادت کوم او زما د روزې درک نه دی، او پلانکې خان چې دی هغه ټوله شپه ګمراهۍ ته ناست دی او د الله دشمن دی او مخالف دی، او ورشه د هغه څومره روزي ده، خو عبادت نه کوي او د هغه څومره نوکران دي او څومره موټرې دي. بعضې ناپوهه خلک دا سوال په ذهن کې لري. دم دا سوچ وکړه، لار داسې د دریاب یو غاړې ته او هلته کې څملاست اوده شو. نو په خوب کې د رب العالمین سره ملاقات وشو. الله په دې خوب کې ولید. الله ته تپوس کوي بنده ولې پریشان یې؟ وی الله ستا د خدایۍ ته حیران یې. زما خدایۍ کیسې دي؟ وی ګوره ناشنا خدای دی ده، زه ستا دومره عبادت کوم چې دا تندي او دا کونډۍ مې ستا په دې عبادت اصولو، د شپې لګیا یم عبادت، او رزق دی او روزي ده او بادشاهي ده او ها او ها. هغه لرې څه ورکړي دي او ما له یې څه راکړي دي؟ الله ورته فرمایي ای بنده ما خو په خپل علم هر څه ټیک کړي دي، او که ستا په اعتراض یې نو دا شی بالا وړی کړم. اوس به یو حکم وکړم، تا به د هغه ځای ته ورسوم، به ستا دې ځای له راولې. څنګه دې خوښه ده؟ الله داسې کولی شي که نه شي کولی؟ مونږ ته خو یې ښوولې ده که نه؟ نواز شریف کاکا په دا تخت د پاسه ناست و، او دا موجوده چې کوم بادشاه و ده به ورته سلوټ کړ، دی نوکر وکړ، هغه یې راوسته، په هغه تخت یې کېناوه. نواز شریف بار ملک کې دی، پته نه لګي راتلی شي او که نه شي راتلی، جیل کې پروت څه زمانه، بار ملک ته لاړ، اوس بیا په غوبل کې دی. الله یو سات سره تؤتي الملک من تشاء، الله چې چا نه وغواړي بادشاهي ورکوي، چا له چې وغواړي هغه له یې ورکوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، چا له چې وغواړي عزت ورکوي او چا له چې وغواړي ذلت ورکوي. وایي به داسې وکړم د هغه نعمت تاله درکوم، ستا نعمت هغه ورکوم. اوس یو سیکنډ کې زما داسې مسله ده، تا په هغه بادشاهۍ کې نوم څوک به درنه مخکې منډې وایي، څوک به درنه وروسته منډې وایي، دغه ټول نعمتونه د بادشاه به ستا شي، او ستا چې کوم نعمت دی دا دې بادشاه له ورکوم. نو دی بیا وایي الله زما څه نعمت دی؟ دا شلېدلې سپلې او شلېدلې جامې، ډوډۍ درک نه لګي، ښځه بچي نشته، دا څه نعمت دی؟ د هغه له ورکړې او د هغه ما له راکړې. وایي نه نه تا سره یو نعمت شته، امې تا له درکړی دی، هغه له مې نه دی ورکړی، هغه له ورکوم. الله هغه څه نعمت دی؟ وایي ګوره چې دا د شپې پاسې او جاړې راته او سجده باندې راته سر ایښودي، دا لوی نعمت دا به هغه له ورکوم. بیا به دا جړه ما ته هغه کوي، ته به یې نه کوې، ته به اوده پروت یې. بیا به دا روجې ما له هغه نیسي، ته به نه نیسې. بیا به دا منځونه ما له هغه کوي، په دا سر به په دا ځمکه راته هغه ږدي، ته به یې نه ږدې. ستا والا نعمت هغه له ورکوم، هغه والا د دنیا څومره نعمتونه ټول تا له درکوم. څنګه دې خوښه ده؟ وایي نه پروردګاره زما توبه،
هغه مې نه دي پکار، ماله دا خپل نعمت ډېر دی چې دا کم نعمت ته ماله را کړی. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دا ماشومان بچي د دې والدین او ستاسو دا څومره محله چې دا جومات کې څومره ناست یې رونو، دا د الله فضل او د الله کرم دی که نه دی؟ جواب راکړئ. او د مدرسې محتمم صاحب او د هغه استادان او چې چا یوه روپۍ د مدرسې سره امداد کړی دی، دا ټول د الله فضل او د الله کرم دی، د الله احسان دی. زړه دین ته مایل کول او زړه د دین ناړول، دا ټول د الله کار دی. نو مونږ په دې د الله حمد ادا کړو، ټول وایو الحمدلله. خرونو دویمه خبره، د مولا او د طالب سره تعاون او امداد کول، دې خلکو سره محبت او مینه کول، دا د ایمان نښه ده. په دې الله او د الله رسول خوشحالیږي. څوک پې خوشحالیږي؟ جواب راکړئ. الله او د الله رسول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ما کم حدیث سرته ولوست، د دې لومبی جز څه دی؟ اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب الليل. زما په امت کې بهترین مخلوق، بهترین هغه چې د الله او د الله د رسول خوښي، الله او الله رسول صفت کوي. اسوک تی حملة القرآن، طالبان چې کم خلق د قرآن طالبان دي، قرآن زده کوي، په دا سینه کې د قرآن الفاظ بار کړي دي، یا د قرآن معنا، یا د قرآن حکیم احکام، یا د هغې مفهوم دی په دا سینه کې بار. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته ډېر زیات خوښ دي او ما ته ډېر زیات ګران دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دوه قسمه خلکو، یو حاملین د قرآن او یو دشمنان او اعداء القرآن. او تاسو ته معلومه ده دواړه قسمه تاسو پیژنئ. د قرآن دشمنان څوک؟ ابو جهلو، نو مو اورېدلی پیژنئ؟ ابو لهب، عتبه، شیبه، دا د قرآن دشمنانو. اعداء القرآن، اعداء الله، اعداء الرسول. او د قرآن دوستان څوک و د نبی علیہ السلام په زمانه کې؟ لومبي دوستان. ما راته دوه کسو نومونه م واخیستل، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. او غریبانان پکې څوک و؟ حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت صہیب رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا دوه قسمه مخلوق و. یو هغه چې د قرآن الفاظ یا د قرآن معنی په خپله سینه کې اغشتې ده، او یو هغه دی چې قرآن سره مقابله شروع کړې ده د قرآن نازلونکي او کم ذات باندې چې قرآن نازل دی رسول الله مبارک هغې سره دشمني جوړه کړې ده. دواړه به لږ سره موازنه کړو نو پته به ولګي چې کم خلک د الله خوښ دی. ابو جهل چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېده، आवाज به کو د مکې په بازار کې، یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اے خلکو دا کلمه وایه چې لا اله الا الله، د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته. دا شرک او بت پرستی هم پرېږدئ، کامیاب بشئ. دا به رسول الله مبارک اعلان کو. ابو جهل بس چل کو، دا به د ځمکې نه خاورې راواغېستې او د نبي علیه السلام په دا سر مبارک د پسه به یې واچوي او خلکو ته به آواز کو یا ایها الناس. نبی علیہ السلام به یا ایها الناس اے خلقا، ده به آواز کو یا ایها الناس اے خلقا لا یغرنکم هذا الرجل عن دینکم. پام کوئ دا سړی مو خپل دین نه دوکه نه کېږي، پلار نیکه دین نه مو وانړئ. نبی علیہ السلام مبارک به چپ شو، غږ به نه کړ، ځکه هغه وخت کې هغه سره ملګري کم و، د سره ملګري زیات و. دا یوه دشمني. دویمه دشمني څه ده؟ رسول الله مبارک یو ځل د بیت الله په خوا کې مونځ کوي، په سجده باندې پروت دی. عتبه او شیبه او دا ابو جهل او دا ډله ناست دي، دا د قرآن او د رسول الله مبارک دشمنان. نو د ابو جهل پکې وي دا ډېر بدبخت او سپیرو، وی یاره څوک به لاړ شي قصاب خانې ته او یو غټ لرې کې راوړي، لرې پېژنې دا سوټو نه ډک د ساري په دا خېټه کې چې کوم شی دی موږ ورته لرې وایو، دا لرې به راوړي. څوک به راوړي؟ یو کافر واپاسېده، وی دا به زه وکړم. لاړ منډه یې کړلې، قصاب خانې ته لاړ او د سوټو او د دې ګندګۍ او د وینو ډک لرې راوړه. چې څنګه یې راوړه ابو جهل ورته وی ودرېږه لږ. نبي علیه السلام مبارک په سجده پرېوت، وی څه وسره کړم؟ وی په دې شی ورته وغورځوه. هغه ګندګي او هغه ډک لرې راوړه او د رسول الله مبارک په نامله د پسې وغورځوه. هغه همغسې په خپل سجدې په حالت باندې پروت دی
چا فاطمه رضی الله عنها ماشوم هغه خبر کړ دا کوټه وا په منډه منډه رااله چا جرأت نشو کولی چې د نبی علیہ السلام د ملا مبارک نه دا ګندګي لر کړی اراله ماشومان ته خاصم څوک څه نه وای هغه شی دیکه که د نبی علیہ السلام د ملا مبارک نه او رسول الله مبارک چې کله سر اوچت که بیت الله ته مخامخ ودرېده نو هغې ته یې خیر وکړه اللهم علیک بابي جهل او بیا عتبه و شیبه د هغې نومونه یې واخېستل یا الله د ابو جهل هلاک کې وینیسي یا الله د عتبه هلاک کې وینیسي یا الله د شیبه هلاک کې وینیسي هغه وخت کې چې کوم کافران و هغې ته د زړه نه خیر یې وکړه دومره دشمني کوله د قرآن سره د الله د رسول سره او د الله د دین سره رونو 14 کاله پس الله راونیوه د بدر جهاد جوړ شو په هغې کې د ابوجهل مردار شو دو ماشومانو وجلو د یو نوم معاذو او د بل نوم معاوضو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي چې جنگ ختم شو نو نبی علیہ السلام مبارک آواز وکړه چې یاره تاسو لاړ شئ وګوره چې هغه ابوجهل څه شو د بخاري حدیث یو دوه لکان دي معاذ او معاوض هغې وایي چې موږ وجلی دی معلومات یې وکړه چې واقعي هکه بد شوی دی وایي زه لاړم وی لاشونه مې اړول راړول د ده لاش پکې راووت خو په ده کې لږه غوندې ساه وه خبرې کولی شو نور لاس و خپې نه شو راقولی دا وجود یې یخ شوی وی زه مخامخ ورته ودرېدم وی ما ورته وی چې انت ابو جهل لکه تا ابو جهل وی ما ته سر ولقه چې زه ابو جهل دا ورته نبی علیہ السلام دا رنګین نوم ورکړی دا لقب ورته هغې ښودی نو دی وی عبدالله ابن مسعود وی یو وخت کې ذالک و د مال یو څپېړه را کړې وه وی هغه غصه مې ورته پړه کې وه وی ما چې راشه خپل بدل خو ته واله وی یو ښه مضبوط ټوپ مې وله په دا سینه د پاسه وو وی ما ته وی کنځل یې راته وکړل ګوره کبر پکې ډېر لوی کبر جنو ښه ډېر انتهایي کبر و پکې وی ما ته وی د فلانکې زویه دومره لوړه سینه به د بل چالي دي لکه زما چې ده وی ما ورته وی چې سینه مې نه دی پرېږده سر ده نه پرې کوم چاړه مې ورپسې توره راوویستله وی ما ته وی زما په دا سر څه کې وی مې چې نبي علیہ السلام مبارک لیوړم وی دویم کبر یې وکړ وی راته وی چې زما سر پرې کې لږ اوږه دی پرې کا د سینې سره پیوست چې زما سر په نورو سرونو کې پروت د سردار سر به ښکاري وی ما ورته وی چې سر بلکل ستا وصیت پوره کوم او سر در نه پرې کوم او ښه اوږه دی پرې کوم چې لوړ ښکاري خو اوس در نه تپوس کوم چې د نبي علیہ السلام متعلق دی اوس څه خیال دی اوس د هغه متعلق څه سوچ دی اوس خو در نه ملګري وتښتېدل او درته پته سر در نه پرې کوم وایه څه سوچ دی وایي ما ته وایي چې دا خو منم چې برحق پیغمبر دی دا منم چې برحق پیغمبر دی عیني لیکلي د بخاري شارح دا خو منم چې برحق پیغمبر دی ښه نو چې برحق پیغمبر دی کمبخته ایمان ولې نه راوړي اوس ومنه وی ما ته وایي چې زما دې په هغه خپلو خدایانو قسم په لات او په منات او په عزا دغې وخت کې په هغوی قسم خوري زما دې په هغوی قسم چې کوم وخت کې ده د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کړې ده که نه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هغسې بغض دی ورسره هغسې مې بدي شو او دا ورته ووایه وی توره مې راواغېسته او سر مې ورله پرېږه چې سر مې ورته پرېږه راومېړه د نبی علیہ السلام مبارک مخې ته مې کېښود هذا رأس عدو الله ابي جهل د الله رسوله دا د الله د دشمن د ابو جهل سر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله شکریه ادا کړه څه ادا کړل د الله شکریه خپل کبر او لویو نه کړه چې مونږ خدا چلو کو وګورئ که نه ابو جهل مو مړ که د مکې لوی سردار مو مړ که د الله حمد او د رب العالمین شکریه ادا کړه او د الله د خولې مبارک دا الفاظ وختل واتبع الذین کفروا څنګه دی لعنة الى یوم القیامه غالبا وی چې دی پسې به تر قیامته پورې د الله لعنت ورپسې د تابع به ورسي د ابو جهل د مکې سردارو خو د قرآن او د پیغمبر او د الله د رسول او د دین د طالبانو دشمنو د چا دشمنو د دین د طالبانو د مقام او د نتیجه شو یو رکوټ صحابي د هغې په مقابله کې حضرت بلال رضی الله عنه رکوټ دا معنا چې
مسافر، د بل وطن، د رنګ نه تور، جبه کې لکنت، خبرې به سمې نه شوې کولې، او چې خبرې به کولې شین په ځای به سین ادا کو. کله چې مکه مکرمه فتح شو، مکه مکرمه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت الله دننه ووینځه. صحابه ته حکم وکړ بیت الله را صفا کړي. په بیت الله کې دننه بوتان، او چې دا کوم مطاف کې خلک پکې طواف کوي، 360 بوتان په دې مطاف کې ولاړو، هغه ټول ختم کړل. یو لخته ورسره وه رسول الله مبارک سره، او یو صحابي فرمایي چې اشاره به کوله، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وی بوت به غورځېده. او بیت الله کې دننه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام فردي ډانچې یې جوړې کړې وې، او هغې ته د جوارې د هغه شي په لاس کې ورکړي وو، هغه یې مات کړل، هر څه ختم کړل، بیت الله صفا کړ. نو چې بیت الله صفا کړ، نبی اوس مونځ به کوي که نه، لومبې مونځ په بیت الله کې د جمع، دا لومبې مونځ دی. د مکې مکرمې فتح وشوه 8 هجري ده، او رمضان میاشت، لومبې مونځ کېږي بیت الله کې. د دې نه مخکې بیت الله کې د جمع مونځ نه دی شوی. که صحابه او یا نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې پکې مونځ کو، ځان له انفرادي مونځ به یې کو. یو جبریل علیہ السلام د معراج نه پس یو مونځ ورته 10 مونځونه کړي دي، هم صرف نبی علیہ السلام او جبریل علیہ السلام او بل څوک نه. لومبې د جماعت مونځ چې نبی علیہ السلام مخکې چې صحابه ورپسې ودرېږي، دا لومبې مونځ دی. او د دې نه مخکې بیت الله کې بانګ هم نه دی ویلې شوی. د الله اکبر بانګ، دا بانګ په مدینه شریفه کې په 2 هجره کې یا د لومبې هجره په آخر کې د بانګ مشروعیت راغلی. دا ځان لومبې بانګ کېږي. دا صحابه کرام چې کوم نږدې صحابه دي، ټول نبی علیہ السلام ته را مخکې کېږي، یو هم را مخکې کېږي، بل هم را مخکې کېږي، ځکه دا ډېر لوی اعزاز دی چې په بیت الله کې لومبې بانګ څوک ووایي، دې نه مخکې بانګ نه دی شوی. یاره رسول الله مبارک د خپلو صحابو سره ډېره مینه وه. دا ګوره دین طالبانو، خبره طالب پورې کوم، صحابه څوک وو؟ د دین طالبانو که نه. اوس ورته مونږ طالبان وایو، او څوک ورته دهشتګرد وایي، او څوک ورته انتها پسند وایي. چا په یو نوم یې چا ورته بل نوم یې. او هغه زمانه کې چونکې د پیغمبر علیه السلام سره صحبت او ملګرتیا وه، نو صحابه به ورته وي. نور هم دقه طالبانو د دین. د طالب څه کار دی؟ قرآن زده کول او د پیغمبر علیه السلام نه حدیث زده کول. د طالب څه کار دی؟ په دې مدرسه کې دا دوی چې لګي دا زده کړل، دوی څه زده کړل؟ لونو قرآن یې زده کړه که نه. هغه صحابه به دا قرآن د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې نه زده کړو که نه. او بیا دې نه وروسته مرحله څه ده؟ دا طالبان څه فنون صرف او نحو زده کړي لپاره چې عربي زده کړم، او عربي چې زده کړم نو قرآن په معنا به ځان پوه کړم، د احادیثو په معنا به ځان پوه کړم. او چې نبي علیه السلام مبارک صحابو ته کوم دین ورکړی دی چې هغه دین زه زده کړم. مدرسه کې هم دا زده کېږي. صفه کې د نبي علیه السلام په هغه مدرسه کې هم دغه زده کېدل. صحابه هم دا زده کول چې کوم دا مدرسو کې طالبان زده کوي. صرف نوم بدل دی. موږ ورته مدرسې طالبان وایو، څوک ورته مولیان وایي، څوک ورته طالبان وایي، څوک ورته چړی وایي. هغه زمانه کې به ورته صحابه کرام وي. ولې دا نوم ورته ملاوي د صحابه کرامو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحبت او د ملګرتیا د برکت. نو رسول الله مبارک ډېره مینه وه، او خصوصا چې دا کوم به بې کسبې څوک و، دې سره به مینه ډېره زیاته وه. نو صحابه داسې مخکې مخکې کېږي. نبی علیه السلام مبارک آواز وکړه، ای نه بلال. بلال څه شو؟ دی وایي د حضرت بلال نه چا تپوس وکړه، وایي ستا زړه کې دا تېرېدله چې دا لومبې بانګ به ته وې؟ وایي نه. ولې؟ وایي مې چې حضرت ابوبکر غوندې شخصیت موجود دی، حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت موجود دی، حضرت عثمان او حضرت علی غوندې لوی خلک او نږدې موجود دي، نو دا بانګ ممکن نه ده چې زه به ووایم. وی بلال وګوره، صحابه ورپسې ګرځي را پیدا کړي. بلال دلته راشه، وی بانګ به وایي. حضرت بلال ته وایي بانګ به وایي. وی صاحب بالکل تابعدار، لبیک و سعدیک. کوم ځای ووایم صاحب؟ وی یو ځای درته ښیم، هغې ته به خېجې بانګ به وایي. د بیت الله د چت ته پاسه به خېجې دلته بانګ به وایي. د بیت الله په چت باندې بې د مجبورۍ نه ودرېدل مکروه دي. یو څوک مرمت کوي، پې بره خېجي، څه کاروبار پې کوي او بره خېجي، نو دا بېله خبره ده. لیکن چې داسې څه قسمه مجبوري نه، نو د بیت الله په چت باندې ودرېدل مکروه دي. مکروه دا غټه بېادبي ده. د بیت الله په چت به نه ودرېږي، بالکل به نه ودرېږي. او جناب حضرت بلال ته نبی علیہ السلام حکم کوي. اوس چې د پیغمبر علیہ السلام حکم راغی، خو مکروهات ختم، د هغې حکم دی. بره د چت ته وخېجه او د بیت الله اذان پې وکړه. حضرت بلال جاړي، په جړا کې د الله اکبر اذان کوي، الله اکبر الله اکبر، او په جړا کې आवाज کوي اشهد ان لا اله الا الله
اشهد ان محمد رسول الله. لومبه اذان او د الله نوم د بیت الله د چت د پاسه چا وکړه په بیت الله کې؟ جواب راکې دین لوی اعزاز بل شته دغه طالبانو د پاره؟ وای کنه بل اعزاز شته نشته. او ورونو د نبی علیہ السلام خوا کې کېناستېدل او هغوی ځان ته راته غاړه باسل او هغوی نږدې ناسته او نبی علیہ السلام ښکلول او دوی باندې د نبی علیہ السلام نظر لګېدل او د هغوی لاړې لګېدل. دې نه غټ اعزاز بل شته؟ جواب راکې راته. او مرګ نه پس اعزاز څه دی؟ مرګ نه پس اعزاز څه دی؟ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغې یو کمره ده عایشې بي بي کوټه ده په هغې کې دفن دی او خوا کې ورسره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن دی او خوا کې ورسره بل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه قبر دی. دا درې په یو کمره کې دفن دي عایشې بي بي کوټه کې. تاسو د الله سره د محبوت لیکي چې تاسو کله ور مخامخ شئ نو د نبی علیہ السلام مخ مبارک یو سوړه ده نو هلته کې خلک ادرېږي او درود سلام پرې وي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ ورته وایي. او بیا چې لږ مخکې شي نو حضرت ابوبکر باندې سلام اچوي السلام علیک یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابابکر. او بیا چې لږ مخکې شي نو حضرت عمر فاروق باندې سلام وایي السلام علیک یا عمر یا امیر المؤمنین. نو ډېر خوند کوي. الله دې مونږ او تاسو بوتلي. هغې نورو مړو په اورېدو کې څه اختلاف شته، څوک په یو اوري څوک یې نه اوري، یو اختلافي مسله ده نه چیړم. خو دا زمونږ د اهل سنت والجماعت اتفاقی خبره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ادرېږي او درود سلام پرې هغې اوري هم جواب هم ورکوي. نو یو عالم به ته مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه دا واقع نقل کړې ده، د هغه یو کتاب د کشکول ورته وایي. یو عالم به ته او هلته به په نبي علیه السلام باندې دا درود سلام وي او په حضرت ابوبکر او په حضرت عمر باندې. او شاعر و دا عالم نو هغه به هلته هغه د نبي علیه السلام د محبت نظمونه وي، نعتونه، لکه زمونږ بشیر جان چې کوم نظم اوی د حاجي محمد امین رحمه الله، نو واقعي د انسان په دې زړه کې لارې پیدا کوي. داسې ده که نه؟ دا یو ټکي یو وی که نه، محمد امینه تګو ته نارې که، محمد امینه تګو ته نارې که، ناس په غاړه د کوثر د مصطفی. مرسلان ټول په نفسي نفسي گویا دي، پیغمبران ټول به نفسي نفسي گویا دي، د امت په طلب سر د مصطفی. نو سړي له خوند ورکوي. نو هغه به څه نظمونه وي او نعتونه به وي د نبي علیه السلام د دې روضې مبارکې مخې ته، خو هلته به د ادب او احترام نه ګورې کار اخلي. بره بره په جنګله لیکلي دي یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. داسې د ادب او د احترام آیاتونه بره په جنګله مبارکه لیکلي شوي. نو دې عالم به جناب هغه نظمونه هم وي او ده به هغه درود سلام په ډېر شوق کو. نو په دې مدینه شریفه کې یو سړی اوسېده د حضرت ابوبکر او د عمر دشمن و، شیعه او شیعه، خطرناک شیعه. په دې شیعهګانو کې مختلف قسمونه دي. هغه باندې دا چا ورته و چېرې یو سړی دی راځي او ملا دی، هغه ناشنا نعتونه وایي او خلک هم ځان سره جاړي او په خپل هم جاړي او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهما صفتونه لا پکې بیل کوي. هغه وایي یاره دا دله خو څه چل پکار دعوت یې ولا وکړه، دعوت یې ولا وکړه، خپل کور ته یې بوت. دا مفتی شفیع صاحب لیکلي دي، مفتی اعظم پاکستان. او ما درته حواله هم درکړه کشکول د هغې یو رکوټي کتاب. کور ته یې بوت، دعوت یې ولا ورکوي راځه. چې کور ته یې څنګه بوته او کېنو نو ور یې ورپسې بند ورته وایي دا ته څه کوې چې دلته راځې؟ وایي د نبي علیه السلام صفت کوم، نعتونه کوم، مدح ویم. او دا نور دوه کسان چې دي وایي د هغې هم صفت کوم. بیا به یې وایي که برابر دي کو، وایي چې څه دې خوښوي کوه، دا زما ایمان دی، دا زما ایمان دی چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو صفت به کوم. وایي راوینیسئ هغه ملګرو باندې یې راونیوه په هغه نوکرانو غلامانو مریانو او جبه یې ترې وویسته او پرې کړه ورته. وایي ځه اوس ابوبکر او عمر له دا جبه یو چې دله جوړه کړي، ځه جبه یې دې لاس کې راواغېسته، دروازه یې ورته کړه کړې، ځه منډې وه چې درته یې جوړه کړي. ته په دې ژبه صفتونه کې دی چې لږ مخکې راغېس وینې ته بیا دې را پرېوت بېهوشه شي، لکه دومره وینه چې بیا جبې نه بیګي سړی کوم دی ټینګېدی شي، را پرېوته بېهوشه. چې بېهوشه دی په دې بېهوشۍ کې دی وایي چې اوس اینم نظر کومه نبي کریم صلی الله علیه وسلم
او ورسره ملګري دي سپینو جامو کې، حضرت ابوبکر دی، حضرت عمر فاروق دی، دا نور ملګري دي ورسره. وایي ما ته نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې څه چل شوی دی؟ مې چې صاحب ستا را دې ملګرو په صفت کې دا جبر آدم پرېږده، نو دې بېهوشه دی، وده دی بېهوشی کې دی. وایي راکړه هغه جبر نبي علیه السلام مبارک واخېستې. وایي ما ته چې خوله کولاو کړه. وایي خوله مې کولاو کړه. وی چې هغه باقي کومه ژبه پاتې وه هغې سره هغه ټوټه یو ځای کړه. وایي ما ته وی خبرې شروع کړه. وایي چې ما خبرې شروع کړې وی راویښ شوم، ژبه مې ټیک ټاک ده، نه وینه شته، نه زخم شته، نه درد شته. دا د نبي علیه السلام مبارک معجزه ده د هغه د وفات نه پس. قرآن نه لویه معجزه د نبي علیه السلام نشته، تر قیامته پورې جاري معجزه ده. هر صحابي د نبي علیه السلام معجزه وه، د هغې د وفات نه پس دا معجزه وه. دې خیر راغې خپل کلي ته، چې راغې خلکو ته هم الویس کال له بیا لاړ، چې لاړو ډېر شوق سره لګیا یې دناتونه وایي. هغې نه نورم هغه د انسان ګورې لویه خبره د ایمان او د یقین ده. زمونږ تبلیغي حضرات دارونه څه وایي؟ ایمان، دویم ټکي ورسره څه وایي؟ یقین. دا مضبوطه خبره ده چې ستا ایمان او پخته یقین د الله په ذات راغی. والله چې باس هغه خلک وي پلانکې رسېدلی ته رسېدلی بیا جنت ته رسېدلی ګو نه بل ځای ته بل ځای وانه دی. د الله په ذات او د الله په رسول به پوره یقین او کلک ایمان ساته. والله 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 قسم درته خورم د دنیا او د آخر د لارې به درته پروردګار کولاوی. دا یاد ساته. زمونږ تزلزل دی، زمونږ دا یقین نشته، تزلزل دی زمونږ. دا د قرآن او د الله د رسول وینا ده. ګورئ بهر کیف خبره مې دا کوله رونو چې کال له بیا راغی، ایمان مضبوط دی، لګیا دی، اوس کوشش کوي او ښه نظمونه وایي او ښه نعتونه وایي شوق سره. یو سړی والا راغی وی صاحب دعوت دله کوم مدینه شریفه کې، ما ته ډوډۍ رابدل ډېره خلک څه ورځ د پلانکې ورځ چې دې راغی شاګردانو ته وایي چې پلانکې ورځ به پلانکې سړی وایي دا ډوډۍ پرېږده دعوتونه. پر اوس کالم یو سړي بوتلې ژبه یې نه پرېږده او ته اوس بیا دعوت قبول کاسې نه بیا دې نه څوک ژبه پرې نه کړي. دې ورته څه وایي؟ وایي چې ژبه د ما پرې شوه د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق په صفت کې، د هغې په صفت او محبت کې الله واپس جوړه کړه. او دا مې ایمان دی چې د هغې په صفت کې دا سر رانه څوک پرې کړي چې ما به واپس الله جمع کړي. زم دعوت قبول سنت چې هغه سړي بوتم په هغه کور یې وردن نه کړي چې فروز کال وردن نه شوي پکې ژبه پرې کړې وي. بس دې هم حیران دی چې وردن نه یې کړه، ښه مزېداره مېلمستیا یې وله وکړه، ښه اعلی ډوډۍ پې وخوړه او بیا ورته وایي وی راځه مولانا صاحب یو ځای ته دې بولو. نیم د هغه په کور کې دی چې بویه ته اوس یو کوټې ته یې وردن نه کړ او په هغه کوټه کې په موږي باندې یو بیس تړلی شو. بیس پېژنې؟ څه ورته وایه؟ شادو که نه؟ شادو مونږ ورته بیز وایو، بیزو بیز، ته شادو ورته وایه. یو غټ شادو بیز په موږي تړلی دی او پړی ورته پروت دی. وایي ما ته هغه سړی وایي چې مولانا صاحب ته څه پوه شوې دا کور دی وپېژن؟ مې چې یو څه پوه شوې؟ مې چې دې کور ته پروس کال چا راوستی وم او ما نه ژبه پرې کړې وه. وایي مولانا صاحب هغه زما پلار و چې تا نه ژبه پرې کړله، هغه د ابوبکر او د عمر دشمن و، تا نه ژبه پرې کړله او تا نه چې ژبه پرې کړه نو ستا ژبه ګوره الله جوړه کړه او د هغه نه هغه وخت کې الله دغه شادو بیز جوړ کړی چې دا په موږي تړلی دی. اوس مروز دی دعا ورته وکړه که واپس یې الله پاک انسان کړي. او چې هغه بیز ته مې وکتل که نه د سترګو باندې دا اوښکې روانې دي چې بیږي، دا د جړه اوښکې ته بیږي. رونو دا د ابوبکر صدیق او د عمر فاروق دشمن سره الله په دنیا کې ولا دا یو سزا یو عبرت ورکوي چې اخر کې به دغه دشمن څه انجام دی. چې موږ مسلمانان یو دا د چا برکت دی؟ جواب راکوي د الله تعالی. که موږ یو مسلمان ملک کې پیدا یو او موږ د الله نوم اخلو، د الله د رسول نوم اخلو او الله ته په دې ځمکه سر ایږدو، دا د چا فضل دی؟ د الله. جواب به راکوئ ښه؟ یو بل سره به خبرې کوو، د یو بل نه به څه زده کړه کوو. موږ لکه دا ښکلی شکل را کړی دی او د ډېرو مسلمانانو په مخ دا ښکلی ویښته وینم او په دې جومات کې موږ ناست یو. ډېر خلک دی چې څوک به وي سی آر ته دې وخت کې ناست دی، څوک به فلمونه ګوري، څوک به ګانې بجانې اوري. موږ تاسو د الله کور کې ناست یو. د چا بچی به لګی په دې ویڼو کې به خدمت کوي
د چا ماشومان بچی به لګی ډیرانونو کې به کار خدمت کوي، څوک به لیټرینونه صفا کوي، او ستاسو بچی لګیا دي قرآن ته ناست دي، او ډیر ماشومان بچی نم چې د جماعت کې ناست دي. دا د چا فضل او برکت دی؟ د الله. مونږ به په دې د رب العالمین ډېره زیاته شکریا ادا کوو. یو ځل نه، په سلګونو نه، په زرګونو نه، په لکونو نه، په اربونو نه، بې شمېره ځله مونږ دا وایو چې الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بعضې خلک به راغلل په هغه زمانه کې منافقین مو چې په ژبه به هغوی د ایمان دعوه کول او په زړه کې به یې کفر و. مخامخ به رالل، چا به وی صیب ما خو مونځ وکړ، چا به وی زه خو روژه نیسم. اسلام د عمل نوم دی. صیب زه خو لګیم دومره ذکرونه کوم. بعضې به پکې کمزوري مسلمانان هم داسې و به مؤمنان، خو لومبی زمانه و هغه ایمان به په دا زړه کې پوره کلک او راسخ نو، هغوی به هم دا خبرې کولې. رب العالمین قرآن حکیم کې آیت نازله یمنون علیک ان اسلمو، دا الله رسول دی پتا احسان راړی چې زه مونځ کوم، زه اودس کوم، زه روژه نیسم، زه ذکر کوم، په دې ګرمۍ کې جومات ته راځم. قل اوایا ورته د الله رسوله لا تمنوا علی اسلامکم، په ما د خپل مسلمانۍ احسان مه راړوئ. دا مه وایئ چې زه تاله مونځ کوم، تاله روژه نیسم، تاله ذکر کوم، تا خوشحالوم. پام کوئ په ما د خپل مسلمانۍ پرزونه او احسان راوانړوئ. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. ورته دو فرمایا چې الله وی چې زما احسان قبول کې، زما پرزونه قبوله کې، چې د دنیا د سره او سپین کافر مې پریښي دي او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا اچولې ده. ټول وایي الحمدلله. مونږ په دې د الله شکر ادا کوو، د الله حمد ادا کوو، او د الله ډېره شکریا ادا کوو. زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې خپل بچي راولې مدرسه کې داخل کړي. زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې راشه مدرسه کې د درس قرآن او د درس حدیث پروګرام دی ورته کینو. زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې د مدرسې سره امداد وکړو، او د مدرسه کې د قرآن یو تقریب دی هغې کې شرکت وکړو. دا ټول د الله فضل او د الله کرم دی. رونو پخوا زمانه کې د دې غلامانو او د دې مریانو یو رواجو. یو سړي یو وینځه واغشته، کور ته یې راوسته. هغه وینځه د شپې پاسېده. دا چې کومې مالک دی دی وده دی او دا وینځه د شپې پاسېده، د الله عبادت یې کو. نیمه شپه کې د الله عبادت ډېر خوند کوي. الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. دا ما چې کوم حدیث ولسته، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وي دوه قسمه خلق د الله ډېر خوښ دي. او نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې ډېر بهترین خلق دی. دوه قسمه خلق، یو هغه خلق چې د هغوی په سینه کې د الله قرآن پروت دی، او دویم اصحاب اللیل چې د شپې په دا نیمه شپه کې خلقو دي او دې پاسې او په سلګو سلګو خپل رب ته جاړي. دا وینځه د شپې پاسې ده او تهجد کوي، عبادت کوي. مولی اوده دی، مالک اوده دی، قوم اوده دی، او دا ویښه ده او تهجد کوي. خو چې دا مونځ اخلاص که او د سبا دا رڼا لګي، نو دا وینځه الله ته سوال کوي. نو په هغه سوال کې الله ته یو وسیله مخکې کوي. هغه وسیله څه ده؟ وی الله زه ستا په هغه مینه محبت تا نه سوال کوم چې کوم ستا ما سره دی. ما په دې خبره پوهېږې؟ په هغه مینه محبت در نه سوال کوم چې کومه مینه ستا ما سره ده. په هغې در نه سوال کوم چې مال الله جنت راکا او ته رانه راضي شه. نو دې وخت کې د مالک دا دعا واورېده، د سترګې روچتې کړې. وی ای وینځې فلان کې وی خطا شوې. وی ولې صاحب؟ وی داسې مو وایه چې الله ستا ما سره کومه مینه ده
دا هغې مینې په برکت د نه سوال کومه. داسې وایه چې الله تا سره زما کومه مینه ده په هغې د نه سوال کوم، ځکه تا ته خپله مینه معلومه ده چې الله سره څومره ده، د الله مینه تا ته څه معلومه ده چې ما سره د الله مینه شته که نشته؟ داسې ده که نه ده؟ هر چا ته خپله مینه معلومه. ما ته دا مینه معلومه ده چې زما د طالب سره مینه ده، دا پته نه لګي چې رسول سره شته که نشته. ما سره دا پته ده چې زما مور و پلار سره مینه ده، اوس دا پته نه لګي چې د مور و پلار ما سره وایي که بني. هر سړی د خپل زړه مالک دی، د خپل زړه پته ورته لګي، د بل د زړه پته خو چاته نه لګي، هغه خو یو الله ته لګي. نو وینځې خطا شوې، داسې مه وایه چې یا الله زما تا سره کومه ستا ما سره کومه مینه ده، تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته او که نشته. داسې وایه چې یا الله زما تا سره څومره محبت او مینه ده، په هغې درنه سوال کوم. دا وینځه ورته وایي صاحب ما خو ټیک خبره کړې ده، زه خو د الله په مینه سوال کوم چې ما سره شته. وی تا ته څه پته لګي چې د الله در سره مینه ده؟ وی که د الله ما سره مینه نه وی نو ستا غوندې به کټ کې اوده پرته ومه. دی ما سره مینه ده چې زه په دا نیمه شپه کې راپاسولم او خپل عبادت ته مخامخ ودرولم. داسې درونو که نه ده؟ زه به هم ده وویمه چې د الله ما او تا سره مینه ده، الله زما او ستا سره مینه ده چې ټوله دنیا دغسې لګیا ده، څوک پټو کې خدمت به کوي، څوک دکان کې خدمت به کوي، څوک به ډیران کې لګي خدمت به کوي، او ما او ته الله دې جومات ته راوستو. زما او ستا الله دې جومات سره مینه پیدا کړه، زما او ستا الله د خپل قرآن سره مینه پیدا کړه، زما او ستا الله په زړه کې دا مینه واچوله چې مدرسه کې خپل بچی داخل که قرآن په یاد کا، دې مدرسې سره امداد وکړه، خپل بچی ورله بوځه، د پیسو تعاون ورسره وکړه، د علماو سره ناسته وکړه، د مولیانو سره مینه وکړه. دا ټول د الله فضل، د الله کرم دی. یو ځل بیا ووایه چې الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه دی حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. د غرمې وخت دی، حضرت ابوبکر صدیق او ګرمي هم ده جمعات ته راغی. لږ ساعت پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی. دواړه دوستان دي، یاران دي. حضرت عمر فاروق ته تپوس کوي ابوبکر دې وخت کې ته څنګه جمعات ته راغلی؟ دا خو ګرمي ده او غرمه ده، دا خو د مانځه وخت هم نه دی. او ورته وایي عمره لوګې را په مخه کړی یم، اوږې خوب نه راځي، اوړېدم کټ کې خوب نه راځي، جمعات ته رالم. وی ته څنګه عمره دې وخت کې راغلی؟ وی قسم دې زم لوګې را په مخه کړی یم. لږ ساعت پس چې ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات ته تشریف راوړو. حضرت عمر فاروق کې لګ یو پټې دلیری و زړورو او ورته الله رسوله دې وخت کې څنګه جمعات ته راغلی؟ دا خو د خوب د غرمې وخت دی. وی عمره وګېما خوب نه راته، راشم جمعات ته. وی مونږ هم صاحب دې لوګې را په مخه کړی یو، څو ورځې وشوې د ډوډۍ درک نه لګي. وی ځای چې ځو. نبی علیہ السلام مبارک ته مخکې شو او دا دواړه صحابه ورپسې شو. د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور دی او د کجورو یو باغ کې کور دی. د کجورو باغ نه اوس هم مدینه شریفې ته د الله تعالی تاسو مونږ بوځي نو هلته کې هم چې د چا واړه باغونه دي دیوالې ته توکړي پکې ښځه او بچي ورسره اوسېږي. افغانستان کې هم دا رواج شته او زمونږ په دې وطن کې هم بعض علاقو کې دا رواج شته چې رکوټې باغي اکثر دیوالې ته توکړي پکې کور جوړ کړي پکې اوسېږي. نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په خپل باغ کې ځان له کوټه جوړه کړې او بچي هم ورسره او ښځه هم ورسره او پکې اوسېده. نبی علیہ السلام مبارک دروازه وډبوله، دې کور کې نو. بیبي آواز ورکړه څوک کې؟ رسول الله مبارک خپل نوم ورته واغېځې، زر یې ورته دروازه کولاو کړه. د حجاب او د پردې د آیتونه هغه وخت کې لا نو نازل. دواړه صحابه سره د رسول الله مبارک د هغه باغ ته هغه کور ته ورننوتل. هغې ورته زر یو بستر برابر که په یو سوري باندې. نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه ملګری دې څه شو؟ وی صاحب بار وتې دې اوس به راشي، خوږې اوبه راوړي. لږ ساعت پس حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راغی. چې راغی نبی علیہ السلام ته ورته غاړه ور، ډېر خوشحاله شو. حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو ته ورته غاړه ور او خشته سورې ولا خوښ که په خپل باغ کې، هغې کې ورته بستر خور که، درې واړه یې پې کېنول او زر پاسې لاړ
د کجور یو مزیدار غونچک را پرې کړ، هغه دواړو ته مخې ته درې واړو ته کېښود. رسول الله مبارک تپوس کوي وی ابو ایوبه دا غټ غونچک ته ولې را پرې کړ؟ لږې پخې کجورې به دې را غونډې کړې وې که نه، غونچک دې را پرې کړ. او ورته وایي د الله رسوله ما غونچک ځکه راوړه چې تاسو به ځان له پخپله پکې غونډې کړې، که پخې کجورې م خوښي که کچه م خوښي. بسر ورته وایي نیم پخته، یو طرف یې پوخي یو طرف یې کچی. دا به د عربو خوښې وي، خصوصا رسول الله مبارک به دا کجوره ډېره په شوق خوړه. نو ستاسو خوښه ده که دا تازه کجورې پخې پکې خورئ او که دا نورې چې په خپله ځان له خوښې کې پکې غونډې کړي. هغې لګیا دی هغه کجورې خوري او دې لاړه یو کنډول د اوبو یې راډک هغې ورته مخکې کېښوده، هغه تازه یخې اوبه څکي او چړی راواغېسته او په تیږه مګلې شروع کړل. نبي علیه السلام خو پوه شو چې دی اوس ذبح العالم کوي. ورته وی دی خوا راشه، وی څه کوې مونږ له ذبحه کې؟ وی او د الله رسوله وی ښه پام کوه چې د پیو چیلې ګډه ګورې لاله نه کړي. دو صحابو سره دا واقع شوې ده، یو حضرت ابو ایوب انصاري سره، یو حضرت ابو الهیثم رضی الله عنه سره. وی ښه د الله رسول دی کجورې خورې غلان او یو رکوټې چیلوکې یې لاله کړه، ذبح یې کړه او ښځې ته یې وی شا به وړه دې واغږه، ډېر ښایسته ښکلې مېلمانه راغلي دي چې د ډوډۍ بندوبست ورته وکړو. هغې وړه واغږل، ډوډۍ پخی او دا هغه چیلوکې ذبحه کړه، هغې پخه کړله، هغه غوښه او هغه ارس یې راوړل، ډوډۍ او د نبي علیه السلام مبارک مخې ته یې کېښودل. چې کېښودل رسول الله مبارک ورته فرمایي لکه ډوډۍ راواغېسته او د هغې نه یې غوښه راواغېسته پرې پاسه یې کېښوده. وی ابو ایوب یو کار خو وکړه، خدمت جی څه کې وایې؟ وی فاطمه یو څو ورځو نه وګیناره ده، دا لږه غوندې ډوډۍ د هغه هغې له یوسه. خو چې رسول الله مبارک سره د ملګرو هغه ډوډۍ وخوړله، هغه وبې مسکلې نو په ژړا شو. نو دې ته تپوس کوي وی صاحب دا ولې مو ژړل؟ دا خو د ژړا مقام نه دی، ژاړی ولې؟ وی عمره زما د قسم په الله چې د دې ډوډۍ او د دې خشته اوبو او د دې یخ سوري به د قیامت پر ورځ الله زموږ نه تپوس کوي. تپوس وکړي. نو حضرت عمر فاروق خو زړور وی صاحب دا به څنګه چلی؟ ډوډۍ چې نار یو او نه خورو، او چې سړی ډوډۍ نه خوري خو د لوږې مري، او چې خوري تپوس به کېږي، دا خو ډېره ګرانه شو. اوبه چې نه څکي سړی خو د تندې مري، او چې اوبه څکي نو تپوس به کېږي د دې نعمت. نو موږ به څه کوو؟ که نه څکو خو د تندې مرو، او که څکو تپوس کېږي د قیامت پر ورځ. او که یخ سوري ته نه کینو خو د تو د لاسه تباه کېږو، او که یخ سوري ته کینو نو الله به د قیامت تپوس کوي. نو دا خو ډېره ګرانه شو. ګرانه ده که اسانه ده؟ اوس ګرانه شوه که نه، څه به کوو؟ د دې ډوډۍ تپوس کېږي، د دې یخ سوري تپوس کېږي، د دې اوبو تپوس کېږي. نو موږ به څه کوو؟ بیا سوري ته به نه کینو، ډوډۍ به نه خورو، اوبه به نه څکو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی یو شی دی، وی که د ډوډۍ نه مخکې د الله نوم واغش بسم الله، سوري ته کینې او چې کېناستې د الله نوم دی واغش بسم الله، او دارنګې اوبس کې د اوبو نه مخکې د الله نوم دی واغش بسم الله، د الله په نوم شروع کوم. او چې کله دا ډوډۍ دی وخوړه، دا نعمت پوره شو، او د اوبه دی وڅکلې، او د هغې نه پس دی وی الحمدلله یا الله. بلکې هلته کې یو بل ته کې نبي علیه السلام وفرمایا الحمدلله الذي اشبعنا وانعم علینا وافضل. هغې الله له ثنا ده چې مونږ یې ماړه کړو او په مونږ یې ډېر لوی احسان وکړو او ډېر بهتر احسان یې را باندې وکړو. خو بهر کې د عربۍ د الفاظ به ستاسو یاد نی، نو دومره هم چې سړی وایي چې یا الله دا ډوډۍ دې راکړه، دا ستا انعام او احسان دی. واقعي داسې ده او که نه ده؟ ډوډۍ ورکوونکي څوک ته جواب راکړې؟ که الله ونه غواړي دا د فصل به وکړې، غنم به وکړې، ګلی باران به وشي، یا به بلکل ونه شي، فصل به ډېر زرغون نه شي. دا جامې چې ما ستاسو اغوستې دي دا موږ له چا راکړې دي؟ الله. قسم دی ډېر په دې لارو کوڅو کې وینم
په دې لارو کو څوک لیونی وینم لیونی جامې شلیدلې